د ملي تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د روغ جوړ یاست. درنو لیدونکو او محترمو دوستانو، ځو د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ته تر څو د دې ولسوالۍ رښتینی انځور له سیمې څخه وړاندې کړو چې په سیمه کې د خلکو ژوند څنګه تیریږي. په دې وروستیو کې ورته کوم کارونه او د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې سوي دي او د خلکو اساسي غوښتنې څه دي. تاسو خپرونه وڅارئ. باور لرو چې د خپرونې له کتلو به خوند واخلئ. دا د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ ده چې د زابل ولایت له مرکز قلات سره شاوخوا 126 کیلومتره او د دې ولسوالۍ مرکز د قلات سره 145 کیلومتره واټن لري. دا ولسوالۍ د دې ولایت له شاجوی، ارغنداب او دایچوپان ولسوالیو په ګډون له غزني او روزګان ولایتونو سره هم ګډه پوله لري. د خاک افغان ولسوالۍ 1225 کیلومتره مربع پراخوالی او 1,14,200 تنه نفوس لري. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې 528 مسجدونه او کلي لري او د دې سیمې خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. د معلوماتو له مخې د نورو ولسوالیو په پرتله پکښې د اوبو سطحه هم رالوړه ده، نو ځکه پکښې د وچکالۍ تاثیرات ډیر نه دي تر سترګو سوي. د ځایي مسؤلینو په وینا چې دا ولسوالۍ وړاندې د زابل ولایت د دایچوپان ولسوالۍ اړوند سیمه وه چې د اسلامي امارت د تیرې واکمنۍ په لومړنیو کلونو کې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه. هوا یې ډیری وختونه سړه وي چې اوس یې هم د باغونو پاڼې خزان رژولې دي او د شینګښتۍ څرک پکښې نه لیدل کیږي. د دې ولسوالۍ شاوخوا 95 سلنه ځمکه غرونو پوښلې ده او یوازې 5 سلنه هوارې ځمکې لري. په خپل موسم کې مهم پیداوار بادام او زردالو دي چې 50 سلنه وګړي هم په کرهڼه او مالداري بوخت دي. د ځایي سرچینو په خبره چې د تیرې ادارې د واکمنۍ پر مهال لوی لارې نه دي جوړې سوي، د روغتیا په برخه کې ورته توجه نه ده سوې او نه هم پکښې د زده کړې کچه لوړه سوې ده. په ټوله کې ورته هیڅ د اړتیا وړ کار نه دی سوی. نو دا لامل دی چې دا مهال 95 سلنه وګړي لیک او لوست نسي کولای. دا ولسوالۍ واړه بازارونه لري چې د حواري بازار، د ځنګلي بازار، د شاه قدم او د خاکران بازارونه یې د یادولو وړ دي چې په دې وروستیو کې پکښې د پخوا په پرتله راکړه ورکړه هم ډیره سوې ده. دلته میشت کاروباریان وایي چې مخکې دا بازارونه هم تړلي وو، خو اوس ورځ تر بلې پکښې کاروبار پرمختګ کوي. الحمدلله بیخي ښه له خدای راضي بیخي کار برابر دی انشاءالله. پخوا په ایران کې وو، مسافرویو کې وو، په نورو جیانو کې وو مثال. اوس د امارت له راتګ سره انشاءالله دلته په خپل ولسوالۍ کې په خپل وطن کې انشاءالله دغومره ښه ده د کور نفقه رسي. د امنیت په خاطر باندې چې پخوا مثال په دې رقم کار نه و چې بازار بند و، بازار کې دومره رش نه و، نو بازار کې دومره مسافر و، نه دومره چا تګ راتګ کولی سوی. اوس بازار کې الحمدلله مسافر هم ځي، ناوړه خلک هم ځي راځي. دغومره کار شته چې نانوایي کې را ایستلې ده، نانوایي کې 15 روپۍ روزي موږ خدای پاک را ورسوي. هغه دغومره کار انشاءالله شته. بیخي الحمدلله اسلامي امارت له راتلو سره بیخي هم کار برابر ده انشاءالله. خو بیا نور هم غوښتنه دا ده چې نور هم خلکو ته کار وشي، خدمت وشي. نور الحمدلله موږ بیخي خوشحاله یو. زموږ د لارو مشکلات پخوا خو ډېر وو، یو مخ زیات وو. اوس فعلا خو انشاءالله بیا تر هغه پخوا کم سوي دي، راټیټ سوي دي، خو یو مخ حل سوي نه دي. ځکه دا زموږ ولسوالۍ ډېره لرې ولسوالۍ ده، له مرکزه ډېره لرې ده، غرنۍ سیمه ده، نو لارې هم ډېرې خرابې دي. له اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده
چې له موږ سره په لارو کې لکه څونه همکاري چې کړې دي دغو نه نور همکاري مو وکړي چې دا د موږ مشکلات سره حل شي کم شي. خو مو ښه تېرېږي نو د بازار په اړه چې زه تاسو ته ووایم دغه ډېره لرې منطقه ده، دا بازار ډېره لرې منطقه ده، نو موږ ته یو څه رسیدګي وشي د امارت لخوا څه، نو اوس الحمدلله نور رسیدګي کې د لارې په اړه د بازار په اړه یو څه مشکلات دي ځکه چې زموږ را روان دی، نو لاره د ډېره حده انشاءالله جوړه ده، نو انشاءالله تعالی که د لارې په اړه مشکل موږ لرو دا که راته اسانه شي انشاءالله موږ ډېر خوشحاله کېږو. په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي امارت په راتلو او د زابل د والي ملا شیر محمد شریف په هڅو چې دې ولسوالۍ ته یې سفر وکړ سم د لاسه یې پر لویو لارو درغېدو کار پیل سو او د تعلیم په برخه کې هم ورته پام سوی دی. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دې ولسوالۍ ته په تیرو کې په هیڅ برخه کې کار نه دی سوی او روان کارونه ورته بسنه نه کوي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي ترڅو دې ولسوالۍ ته ځانګړی پام وکړي. اساسي غوښتنه خو جناب د موږ دغه د مخ له جناب والي صاحب له شریف والي صاحب د پیلي والي صاحب څخه موږ ډېر خوشحاله یو. ډېر یو شریف سړی ده، لکه قانون سي شریف ته دغسې شریف سړی ده. دلته راغی مریضه مو په تیاره کې راغی، بیا له موږ سره ډېرې ښې ژمنې وکړې. له هغه جملې څخه د ده د خپل توان او طاقت په اندازه باندې په سړک باندې کار را شروع کړی ده. د موږ سړک په شاید تاسې لیدلی یې ډېر سخت خراب ده، نو ده هغه خپله ساه یې بندګي را سره کړې ده، خپل کوشش یې کړی ده. انشاءالله بیا هم دا امید ده که خدای کول که دا والي صاحب وي انشاءالله د موږ مشکلات به ډېر راحل. موږ دغه د سنګتمو او خرنای مثال له دغه په نمایندګي سره مثال زه وایم چې مثال امارات کې خدای پاک پر موږ مهربانه کړي او د سړک مثال چې اوس هم جوړ شوی دی یو څه همکاري نوره هم ځینې غواړو، خدای پاک دې ده ته توفیق د خیر ورکړي. د دې ولسوالۍ ولسوال وایي چې نو دغه د خلکو غوښتنې چې دا ټوله واقعیت موږ تایید کوو چې خاک افغان ولسوالي لرې پرته او غرنۍ سیمه ده، خلک شپه ورځ له مشکلاتو سره مخامخ وي، لکه سپین ږیرو سیمه غالبا یاداوري به کړي درسه. نو موږ هم دا غوښتنه لرو د خپلو مافوق مشرانو د خاک افغان ولسوالي مجاهد پرواره شهید پرواره ولسوالي ده، نو چې دغې ولسوالۍ ته ښه پوره توجه وشي، د لارو په هکله مطلب دغسې د مدارسو مکاتبو د مخابراتي سیسټم په هکله باندې چې د خلکو تر مابین باندې مطلب یو د بل سره خبر وي، یو د بل په حالاتو سره خبر شي. نو زموږ هم دا غوښتنه ده. البته پر دا کومو لارو چې کار شروع ده د دغه موږ بالکل د ولایتي محترمې رهبرۍ څخه ډېر منندوی یو چې دوی زموږ خبرې او زموږ حال او احوال او زموږ پر غریب ولس باندې شفقت کړی ده. نو د نور شفقت په هیله یې هم یو چې مطلب نور هم پر دا ولس باندې شفقت پرې وشي. الحمدلله کار چې د خاک افغان ولسوالۍ کار دا اوس بالفعله کم کار روان ده، دا خو بالکل موږ د ولایت له رهبرۍ څخه منندوی یو، خو د نورې همکارۍ په هیله یې هم یو چې نور هم خاک افغان غریب ولس ته باید توجه وشي. د تجارت کارونه یوازې د لارې د خرابوالي له وجې څخه له ځنډ او له خنډ سره مخ دي. که لارې ورته برابرې شي، خاک افغان ولسوالۍ یو حاصلخیزه ولسوالي ده چې خپل عایدات ډېر دي، کښتي و، بادام و، مطلب مختلف میوجات، غنم و او دغسې لوبیا و، ډېر شیان دی خپل لري. نو که د لارو ترتیب ورته جوړ شي تجارتي دغه به انشاءالله ډېر ښه پر مخ ولاړ شي. خو البته اوس چې لارې خرابې دي دلته تر دې ځایګي پورې خلک کوم څه را رسوي نو هغه د قیمت له نګاه څخه ډېر په لوړ قیمت باندې دغه کېږي، خو د هغه باوجود بیا موږ دته د احتکار د مخنیوي په هکله باندې مطلب یو کمیټه هم د امر بالمعروف د ادارې تر مشرۍ لاندې جوړه کړې ده. دا بیا وخت په وخت باندې مطلب پر دا دوکانو باندې ګرځي، پر دا تجارتي منډیو پر دا ځایو باندې ګرځي چې مطلب د خلکو سره بې انصافي ونه شي، له خلکو سره ناعدالتي ونه شي. نو یوازې د ځنډ وجه خاص د لارو خرابي ده. الحمدلله کار د امارت اسلامي له خوا څخه موږ سره ژمنې شوي دي
او زموږ دا نوی والي صاحب چې کوم دا اوس برحاله والي حاجي شریف حاجي صاحب ده له موږ سره ژمنې کړې دي او خپله ژمنه یې تر ډېره حده انشاءالله په عمل کې هم ثابته کړې ده. د دې ولسوالۍ لوی لارې چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د سیمې د خلکو او مسؤلینو په خبره چې وړاندې ورباندې کار نه دی سوی، خو دا مهال د ولایت مقام له لوري د هموارکارۍ او جغل اندازۍ چارې روانې دي. دوی په دې کار سره خوښ دي او وایي چې په دې سره به یې حاصلات هم د مرکز قلات او غزني تر مارکیټونو پورې په اسانۍ سره ورسیږي. د مسؤلینو په خبره چې د اسلامي امارت په راتلو سره په یاده ولسوالۍ کې د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی، چې د ژمي د سړې هوا په راتلو سره ښوونځي دا مهال رخصت دي. ولی دلته یو شمېر کسانو زموږ سره د خبرو پر مهال وویل دا تعداد مدارس او مکاتب کفایت نه کوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د مدارسو او مکاتبو تعداد لوړ کړي او دې برخې ته د نور هم ځانګړی پام وکړي. د امارت له راتګ نه تقریبا چې شپږم کال شروع ده، دا فرق یې کړی ده چې کومه علمي سلسله چې مخکې څنګه وه هغه اوس ښه ترتیب شو، ځکه مخکې د درجاتو د دې کشف نه و، اوس درجات یې سولې، هغه کې طالبان په پوره کمال باندې الحمدلله سبقان وایي، استادان یې ښه متوجه دي، که لوی دي که کم دي ښه تربیه روانه ده. زموږ په نظر باندې چې علمي سلسله کې یو څوک څنګه خدمت کوي، زموږ مدرسه انشاءالله چې روانه ده، نقصان دی سبقان و علم یې نشته. د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله د موږ مدرسو ډېر پرمختګ کړی ده. استادان مو په دې خاطر باندې چې استادان یو د علمیت طرف خلاص شوي دي او سبقانو مطالعې طرف خلاص شوي دي، او بل دا چې کوم د امارت قوانین او کوم عوامل چې کوم راځي او داسې کومه طریقه یو مسلک کې ښودل شوی ده هغه په دې مدرسو کې عملي شوی ده. هغه د عواملو له خاطر او کوم چې یو طریقه جوړه کړې ده په دې خاطر باندې په مدرسه کې پرمختګ راغلی. طریقه ده او ښه ترتیب یې روان دی انشاءالله تر اوسه پورې، او استادان هم الحمدلله بیخي ښه خپل کوشش را سره کوي، موږ هم خپل کوشش کوو، نو د درس هم الحمدلله بیخي ښه روان دی. عصري علوم ته هم توجه کړې ده بیخي زیات، عصري علوم هم ورسره وایي، د دیني علوم سره او عصري علوم هم ورسره وایي انشاءالله. د دې ولسوالۍ ولسوال وایي چې تعلیمي سکتور خو دلته الحمدلله د ده ولسوالۍ بیخي ډېر وخت کېږي چې دا ولسوالۍ فتح سوې ده، بیخي دښمن 2 کاله وخت دلته تېر کړی د نورې دلته بیخي وخت نه ده تېر کړی. نو دا له وخته څخه ما درته وویل چې دا یو ډېره مجاهد پروره شهید پروره ولسوالي ده، مدارس یې فعاله وي، خو البته د امارت اسلامي په راتګ سره یې ډېر پرمختګ کړی ده، غالبا په 100 کې 80% پرمختګ سوی ده. خو اوس بالفعله دا مشکلات شته، لکه د مکاتبو نه وجود، مکاتب باید د خلکو ته جوړ شي په معیاري شکل باندې، مطلب پاخه دغه ورته جوړ شي، مکاتب ورته جوړ شي او استادان ورته وګمارل شي چې د خلکو اولادونه په ښه سمه طریقه باندې سره وروزل شي او ولس د خدمت لپاره وړاندې شي. دا مهال غالبا موږ بالفعله فعاله 4 مکاتب لرو، غټ مکاتب. نور دغه کم دغسې ولو کورسونه دا ډېر و، تقریبا زموږ اوس بالفعله 1100 ماشومان دا محروم پاتې دي له زده کړو څخه. دلته ځایي مسؤلین له تجارانو سره ناسته لري او د دې ولسوالۍ د سوداګریز سیستم پر فعالیتونو خبرې کوي. دوی زموږ سره د خبرو پر مهال وویل د اسلامي امارت په راتګ سره زموږ تجارت ډېره وده کړې ده، ډېر پرمختګ یې کړی ده، ځکه چې مالونه مې انشاءالله په بیه باندې سم دي او په لارې ستونزې نه راته جوړېږي، ډېر وسایل را رسوو، نه څوک په لارې تکلیف راکوي نه دلته راکوي، نو ډېره وده یې کړې ده بیخي ښه ده. پاسې یې صادروم، ډېره په وسایل یې رسوو، بیخي تکلیف شی نه یي، ځکه ډېره وسایل یې بیخي وسایل ډېر ښه سوی ده. پخوا په پرتله باندې فرض کړه پخوا باندې به موږ یو موټر راتلو یا به 2 موټره راتلو، اوس داسې ورځ پېښېږي د ورځې 3 موټره ما راغلي دي، نو دلته خرڅ شوي دي
نو ډېر خلک ته خوشحاله مې په بیه هم سم را رسېږي، نه له دې خوا ستونزه وي او نه له هغې خوا ستونزه وي، ورته لاره باندې ډېر امنیت ده. د دې سیمې د مشرانو په خبره چې د ناوړه دودونو د مخنیوي او د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو د عملي کېدو په موخه یې ناستې کړې دي او تر ډېرې په خپله سیمه کې هم عملي کړي دي. تر یو حده پورې په ځان باندې عملي ګرځولي. د دغه ولورو لکه حاجي صاحب مبارک چې مخکې تا ته خبره وکړه چې دا تر 15 لکه پورې دلته ولورونه ورسېدل، خو بیا د دغه ولس او د دغه ولسوال صاحب او د دغه نورو ملګرو کومې اوضاع چې د سره ملګري دي دغه په غوښتنه سره موږ یو ځای مجلس جوړ کړو، بیا تر ډېره ځایه پورې ولاړو چې اوس هم دې ته رسولي دي چې 2 لکه 2.5 لکه تر 3 لکه پورې به یو سړی چې هغه به په یو کونج او کنار کې یو داسې د غلا په رقم بیا دی دوستي کوي. او د ناوړو دودونو مخنیوی هم کړی ده، هم یې کوو. موږ کې لوی سره هم داسې رواجونه نه وو لکه د ښاریاتو چې ډېر مصرفونه به کېږي. په اول ورځ مخکې زه تر کابله پورې ولاړم چې دا د ودو مصرفونه به چا راته بیانولو، هغه بېله اندازې وروتلي دي. د موږ انشاءالله تعالی دغه ناوړه مصرفوش کې ډېر پرهیز ځینې کړی ده. ولورو د ټیټوالي په برخه کې جناب ولسوال صاحب او د موږ فقهي مجلس او بعضې علماو دا د امر بالمعروف مسؤلینو د ټولو دا سعی او کوشش کړی ده. ولور انشاءالله تر حده د امکانه ډېر راټیټ شوی ده. اوس نو قریب دا پرون موږ یو فیصله وکړه په 2,20,000 افغانۍ باندې، نو دا 2.5 لکه 3 لکه 2.5 او 3 لکه یو سړی که یو ځای په ګوښه او کنار کې په 3.5 او په 4 ورکړي که نه تر 3 لکه او 2.5 لکه پورته انشاءالله اوس ولور نشته. پخوا ولورونه 8 لکه 9 لکه 10 لکه هغه په کلدارو باندې خو تر 1.5 لکه روپیو پورې په دغه منطقه کې ولورونه ورسېدو چې هغه هلته د جمهوریت وختونه وو او امارت نه وو. دغه امر بالمعروف چا په ځان ولاک عملي کاوه. د شیخ صاحب پرامین چې رالو بیا جناب ولسوال صاحب دغه د ولس ټول خلک په شمول د علماو دا راوغوښتل د ولور په حصه کې د کونډو په حصه کې د پیغلو په حصه کې او د مړي په حصه کې د خیراتو په دغه باره کې د شیخ صاحب پرامین ټول خلکو ته بیان کړو. ټولو خلکو د سر په سترګو باندې دا خبره ورسره ومنله او انشاءالله د موږ د خلک هم نه دي. او بل موږ په واده کې د شیزات مصارف لکه د ښاریاتو خلک دغسې مصارف موږ نه لرو، موږ یې نه کوو. د موږ ډېر مصرف دا ده که یو سړي یو پسه حلال کو که نه وي اکثره خو وریجې پخوو یو ګوشکه غوړي بس په دغه باندې دا مصارف دي، دا بس په دغه غریب حال باندې ګزاره سره کو ډېر تکالیف نه سره جوړو. آباد بشي هم نورا رواني ورستر بلی پر مختق کی قدردانا لزانا رتگرانا لزانا رتگرانا لزر در سرامینا کرم وطن افغانستانا لزانا رتگرانا لزانا رتگرانا جنتی جنتی هوا دي زار شم کولی. یو پروژه دلته سیوا خو د ولسوالۍ ودانۍ د ولایت محترم مقام د رهبرۍ د هلو ځلو په پایله کې تر کار لاندې ول، نو ډېر کارونه انشاءالله اوس بشپړ شوي دي چې هغه خو د ولسوالۍ ودانۍ د موږ ته انشاءالله العزیز بیا به مشاهده دایم سو او یوه د ولسوالۍ مقام ورلاندې دلته د بازار یو غټه جامه ده چې دا یو مرکزي جامه ده او د ټول ولس خلک د جمعې د لمانځه جماعت هم پکښې ادا کولی شي او د بازار د خلکو ګنجایش په بله جامه کې ونه، نو دا هم انشاءالله العزیز تر کار لاندې ده. اوس د ژمي د یخ له وجې څخه کارونه ولاړ دي، پسرلی انشاءالله العزیز د هوا په ګرمېدو سره عملي کارونه شروع کېږي. حاکم د نن ظلمی دی بچی د عبدالي دی حسین
ځکه غني دي هر کار کې بریا. بلخوا ولایتي اداره وایي چې د دې ولسوالۍ لویې لار به ډېر ژر ورغول سي او په دې برخه کې به د دې سیمې د خلکو ستونزې تر ډېره ورسره حل سي. د خاکیاب خان ولسوالۍ چې تاریخي ولسوالۍ د زابل لپاره او په لرې پرته سیمه کې ده د شاجوی ولسوالۍ له خوا څخه چې کوم غځېدلې سړک یا عمومي لاره ده په اصطلاح باندې هغه باندې موږ کار پیل کړی چې 48 کیلومتره اندازه دا وخت جغل اندازه شوې ده او پاته اټکلن 560 کیلومتره چې تر ولسوالۍ پورې بیا ځان رسوي. دا هم په پلان کې ده که چیرې اوس زمینه برابره سي هوا یخه نه وي نو کار پر روان ده او که کله هوا یخه سي موږ دا کار پرېږدو انشاءالله پسرلی به دغه لاره جوړېږي او د دغې لارې لګښت یا مصارف یا مشینري چې ده دا د مشرتابه مقام په ځانګړي هدایت باندې د ولایتي رهبري تر نظارت لاندې یا د هغوی په هڅو باندې د فوایدامي ریاست او د خیبر پلېوا د دفاع وزارت اړوند چې کومه مشینري ده په ګډه باندې دغه کار مخته وړي او مصارف یې د ولایت لخوا غیرت کی نمونه‌ای وطن اسر لمبئی پردیو ته نوموړي وویل چې د خلکو د غوښتنې سره سم یې د پوهنې ریاست ته لارښوونه کړې ده چې د دې ولسوالۍ تعلیمي بهیر له نږدې وڅاري او په خپله برخه کې ورته ځانګړې توجه وکړي. مهمه خبره ده په ټول ولایت کې باید هرې ولسوالۍ ته توجه وشي. خاکیاب خان ځکه مستحق ده چې دا لرې پرته ولسوالۍ ده او تاسو ته معلومه ده چې خاکیاب خان ولسوالۍ ډېره غرنۍ ساحه ده هلته اسانتیاوې شتون نه لري او هلته تعلیمي سکتور یا تعلیمي وده دغه په تیر دور کې په ټپه درېدلې وه نو په دې اړه باندې موږ د پوهنې ریاست هدایت هم کړی او را روان وخت کې توجه انشاءالله ورته زیاته ده چې د دوی اړتیاوې راواخلو او د مقام سره شریک کړو مقام په دې اړه باندې د توان مطابق اقدامات وکړي انشاءالله. د ملي تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د زابل ولایت د خاکیاب خان ولسوالۍ په تړاو مو جوړ شوی راپورتاژ تر پایه تعقیب کړ. تر بیا مو وخت په خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنتی جنت